سلامونه و احترامات په دې هیله چې ټول برابر روغ او جوړ اوسئ ملګرو همانلای ما پښتو ټیک یوټیوب چینل څخه نن نه وډی کو ګورو تیرې ماته ستو ویډیوګان جوړ کړی وی چې بلاګر سایت څنګه جوړیږي بیا بلاګر کې تیمز په کومه طریقه انسټالیږي نو داغه چې کوم پلی لیست د ویډیو په ډسکرپشن کې او بټن کې هم لینک شته کولای شئ چلته وګورئ کوم نوې کتلې نن درته خایم چې په تیمز کې لی اوټ سیټینګ کومه طریقې سره برابر کو ځکه چې په تیمز کې سیټینګ ډیر زیات کې چې تاسو په خپل ویب سایت کې په بلاګر کې نیوز پلس چې کوم تاسو ته ما ټمپلیټ خودلې او تیمز می خودلې هغه مو انسټال کړی وي نو دلته راشئ او تیمز باندې ګورئ دلته دغه تیمز په دې کې تاسو ګورئ دلته تاسو نیوز پلس په انسټال کړی ما تاسو ته مخکې درکړی اوسئ د هغه ویډیو کې نو په دې کې د کوم سیټینګ دی لی اوټ نن مونږه د دې لی اوټ ګورو ښه صحیح ده تاسو چې خپل کوم ټمپلیټ تاسو انسټال کړی وي د هغې سیټینګ ټول په دې لی اوټ کې وي نو لی اوټ ته به چې راشئ کله په لی اوټ کې ټول دا مهم سیټینګ چې کوم وي د تیمز د ټمپلیټ چې ویب سایټ چې کوم مینیو دا کوم ټاپ بار دا کوم چې لوګو ورته لګیږي نو دا هر څه دلته تاسو په اسانۍ سره کولی شئ په دې لی اوټ کې مکمل یو څو سټیپونه درته ښیم د لی اوټ سیټینګ چې کوم مهم دي صحیح ده نو نور تاسو هم بیا کولی شئ دلته دا تاسو زما د دې سایټ چې کوم لی اوټ دی ګورم لی اوټ دلته کېږي دا بس سر کې وګورئ هوم اباوټ اس کنټیکټ اس پرایوسی پالیسی او دلته بیا دا تاسو دا لوګو ګورئ بیا هوم پیج میگا مینیو چې کومه ده دغلته ګورئ دا راوړي درته ګورئ چې دی باندې دې نه چې لرې شي دا لرې کېږي آنلاین ارنینګ کې چې کوم مین مینیو کې چې کوم تاسو دا کټګوري اچوئ دا لینکونه اچوئ ګورئ ورته ملګرو دې باندې چې کلیک وکړئ ارنینګ ایپ راځي ارنینګ ایپ کې بیا دومره نور دی صحیح ده همدې طریقې سره تاسو نور هم دې کې اضافه کولی شئ په دې مینیو باندې تاسو نور هم دلته کټګوري او داسې پوسټ هر څه چې وي تاسو لګولی شئ صحیح شو دلته دا وګورئ دا ریسنټ پوسټ چې کوم ټایټل سر کې راځي دا هم لګولی شئ په دوهم کې دا هم کولی شئ بیا دلته ریسنټ پوسټ د دې خپل پوسټونه راځي دا هر څه پلی اوټ کې کېږي نو دا مونږ تاسو پلی اوټ کې برابروو صحیح ده همدې طریقې سره لاندې وګورئ موسټ ریسنټ روندم او موسټ پاپولر پوسټونه چې کوم دي دا هر څه دلته کېږي نو زه لی اوټ ګورم ملګرو صحیح ده په لی اوټ کې زر زر درته کوم ورګرو چې ویډیو ته نشي ډېره ټاپ نیویګیشن ګورئ ملګرو ټاپ نیویګیشن باندې چې کله ایډیټ باندې کلیک وکړئ ټاپ نیویګیشن دا ځای ده ملګرو ښه ټاپ نیویګیشن ګورئ ورته ټاپ نیویګیشن دغه لینکونه دي دا پاس سر کې ګورئ بلیک کې چې کوم دي دا نو دا لینکونه زموږ د ټاپ نیویګیشن لینکونه دي دا وګورئ دې کې د څنګه اضافه کېږي ملګرو دلته به تاسو وګورئ مثال دلته دا چې ایډیټ کې ما څو پکې اضافه کړي دا وګورئ 15 دانې ما اضافه کړي دي لکه څنګه چې هوم ده دلته به ایډ نیو باندې کلیک وکړئ ما اوس اضافه کړي دي تاسو طریقه ښیم ایډ نیو باندې چې کلیک وکړه نو دلته به تاسو سمپلی ورته ولیکئ مثال هوم صفحه اضافه کوئ دلته به هوم ولیکئ صحیح ده په هوم کې به تاسو به دلته بیا لینک واچوئ چې ستاسو کوم د ویب سایټ لینک وي لکه څنګه چې دا لینک ده که نه زما د ویب سایټ نو همدې طریقې سره تاسو د خپل ویب سایټ لینک به دلته ولیکئ دا هم چې ولیکلو دا به دلته سیو کړئ صحیح ده دا هم چې کله سیو کړو ملګرو ستاسو دا صفحه به هم دلته په ټاپ نیویګیشن مینیو کې راشي په دې ځای کې صحیح ده نو دا زه اوس ډیلیټ کوم دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل ټاپ نیویګیشن لینکونه اضافه کړئ تاسو به اول دلته پیجونه جوړوئ په دې ځای کې پیج لینک پر اخلئ او دلته به بیا اضافه کوئ صحیح ده پیجونه جوړ کړئ هغه پیجونو لینکونه راواخلئ په دې ځای کې اضافه کړئ لکه ګورئ پیجز کې وګورئ پیجز کې ما دا پیجونه جوړ کړي دي ښه د دې پیج لینک د دې پیج لینک څنګه به راخلئ دا آی ګورئ دغه ویو باندې به کلیک وکړئ چې کله په ویو باندې کلیک وکړم مثال د دې پیج لینک راخلم هلته یې پیسټ کومه نو ویو باندې مې کلیک وکړو په دې ځای کې سر کې به تاسو ته د دې پیج ګورئ دا لینک به راشي دا به دې ځای نه کاپي کړئ بس دا لینک هم چې کاپي کړو لاړ به شئ هملته په دې ځای کې به لی اوټ کې به په هماغه ټاپ نیویګیشن لینک کې چې کوم نوم ورکوي کوم پاړه باندې تاسو دا پیج جوړ کړی وي ټایټل کې به هغه نوم ولیکئ لینک کې به دا لینک ورته پیسټ کړئ او سیف پې کړئ نو ټول لینکونه تاسو ټاپ نیویګیشن کې په دې طریقه برابرولی شئ سوشل ټاپ ده سوشل ټاپ تاسو چې وګورئ ملګرو سوشل ټاپ په دې تیمز کې چې کوم د نیوز پلس کې هغه دې ځای کې د ملګرو دا ګورئ سوشل ټاپ په دې ځای کې فیسبوک یوټیوب ټویټر انسټاګرام او RSS فیډ نو دلته تاسو کوم سوشل نیټورک دی هغه ټول اضافه کولی شئ چې څوک دې باندې کلیک کوي زما فیسبوک ته ځي چې دې باندې کلیک کوي یوټیوب ته ځي دې باندې کلیک کوي زما ټویټر اکاونټ ته ځي د همدې طریقې سره زما انسټاګرام اکاونټ ته دا هر څه دې ځای کې کېږي ټاپ نیویګیشن سوشل ته چې راغلي دا لینکونه وګورئ ملګرو په ټایټل کې فیسبوک ولیکئ خپل د فیسبوک لینک به واچوئ یوټیوب به ولیکئ په یوټیوب کې به خپل د یوټیوب لینک واچوئ ټویټر به ولیکئ ټویټر کې به خپل د ټویټر لینک واچوئ نو همدې طریقې سره دا ټول اضافه کوئ خو چې یو ځای ته پام وي ملګرو دغه چې کله تاسو دا ټایټل لیکئ ټایټل باید ستاسو ټول په
یعنی دا اف چې لیکل شوی دا یا یوټیوب کې وای راځي نو دا به ټول په سمال لیټر کې لیکي یعنی اف کیپټل لیټر یعنی په غټه بیسي کې باندې لیکي وړې بیسي کې باندې لیکي نو که چیرته تاسو په غټه کې ولیکي بیا دا نه راځي ښه دا بیا نه ښکاره کیږي بیا تاسو ته مشکل جوړوي دا تاسو د سوشل ټاپ چې کوم دا شول همدې طریقې سره هیډر لوګو وګورئ هیډر لوګو کې ملګرو کوم شی دا هیډر لوګو کې تاسو ته خیمه دا ګوري دا لوګو ده لکه څنګه چې ما دلته په دې ویب سایټ کې لګولې ده دا لوګو تاسو په دیزي کې ایډیټ کولای شئ صحیح وا هیډر لوګو کې دلته خپل د بلاګ ټایټل تاسو راځي او د بلاګ ډسکرپشن به واچوئ صحیح ده ټایټل او ډسکرپشن هغه تاسو ته خیمه جمدیزي کې به ولیکئ لکه خپل د ډسکرپشن کې تاسو د ویب سایټ د شي په اړه هغه معلومات بلته ولیکئ لکه زما ویب سایټ دا ټیکنالوژي ویب سایټ د مالک کلمه منی آنلاین نیوز ارنینګ اپ ټیکنالوژي دا به ولیکئ او ټایټل ورته ولیکئ صحیح ده ټایټل مې ولیکل دلته تاسو یو لوګو جوړه کړئ په پکسل لیب کې جوړه کړئ ورته ملګرو دا لوګو سایز چې کوم سایز دا هم تاسو ته خیمه چې په دې سایز کې به وساتئ د دې خپل سایزونه دي دا هر څه انځور په کومه طریقې سره جوړیږي خیر انځور په غرض تاسو به نیکسټ ویډیو جوړوم انځور به تاسو په مغه طریقې سره جوړیږي چې بلاګر کې انځور اپلوډ کوئ سیده په جی پی جی پی ان جی فایل کې انځور ما اپلوډ کوئ نو دا شو دا بدل ته سیو کړئ تاسو لوګو بل تراشي او دا تاسو د موبایل لوګو شو یعنی دا په ډیسکټاپ سکرین کې بدل تر راځي موبایل کې هغه لینک پر وخت دلته به پیسټ کړئ چې کله مغه کې اپلوډ کو نو ټایټل او دار څه باور کړئ دا هم دلته سیو کړئ نو تاسو دا لوګو په موبایل کې ښکاریږي ویب سایټ په دوه ډول معلومیږي صحیح ده ملګرو دا په ډیسکټاپ سکرین کې داسې معلومیږي صحیح ده نو چې چیرې تاسو په موبایل کې وګورئ هغه په دې طریقې سره نه دغه بلیک راځي دیزي کې مینیو او دا لوګو راځي د په مینز کې صحیح ده په موبایل کې داسې راځي نو دا د موبایل لوګو شو دا د ډیسکټاپ لوګو شو مین مینیو کې ملګرو صحیح ده مین مینیو دا وګورئ مین مینیو زمونږ دا مین مینیو ده زه هم صفحې ته ځم دا وګورئ دا مین مینیو ده ښه دې ځینې وخت دا سرچ بار چې پکې ده او دا ګورئ دا مین مینیو ده زمونږ ښه دې مین مینیو کې وګورئ ملګرو حضرت دا یادوم چې بیا حالت نشي ګورئ د ملګرو دا ځای مین مینیو ده ښه دیز تم فکر وي صحیح دا سیټینګ د دیزي شول مین مینیو سیټینګ شو د تاسو ته خیمه دلته نو دیز ته برا شو دلته مین مینیو ګورئ د باندې چې ایډیټ باندې کلیک وکړئ په مین مینیو کې تاسو څنګه دغه اضافه کولای شئ ګورئ ملګرو خا دې ته وایي ډراپ ډاون چې کوم نور لینکونه دا به اضافه کوئ کې سمپلی اول تاسو کولای شئ په هغه طریقې سره تاسو مثال په هوم کې ما دلته اضافه کړی یو هوم د چې دې باندې کلیک وکړئ د زما د هوم ویب سایټ ته پیدا ځي میګا مینیو کې چې وګورئ دې کې دا کار د میګا مینیو چې کلیک وکړئ نو ګورئ دا پوسټونه راوړي ورسره چې دې نه لرې شي نو دا ورکیږي دا کومې طریقې سره کیږي میګا مینیو باندې کله ایډیټ باندې کلیک وکړئ ملګرو که تاسو په ټایټل کې ورته هر څه لیکئ مشکل نه لري صحیح ده ما میګا مینیو ټایټل ورکړی ده دلته به تاسو ورکړئ ملګرو تاسو چې کیټګوري کوم نوم وي اول به هغه ولیکئ مثال ما په دې کې ټیکنالوژي کیټګوري اچولې ده کیټګوري کومې دي ملګرو دغه کیټګوري نه به چې هره کیټګوري راخلئ په دې کې میګا مینیو کې اضافه کوئ نو هغې لینک پر واخلئ چې کله مې د هغې لینک راواخیستلو دلته به اول د هغه کیټګوري نوم ولیکئ بیا به سلیش ورکئ ورته دې ته وګورئ ملګرو ښه کیټګوري نوم مو چې ولیکلو دا وګورئ ملګرو بیا به سلیش ورکئ ورته سلیش نه بعد به ولیکئ میګا بیش مینیو لکه څنګه چې دلته لیکل شوی ده ښه دا هم چې ولیکلو نو مغه کیټګوري به ستاسو په مغه ځای کې معلومیږي او مغه به ښکاري لکه څنګه چې زما په دې ویب سایټ کې دا دلته ګورئ ورته چې دې باندې څنګه ودرېږي نو دا ګورئ ټول پوسټونه راوړي صحیح شو دا میګا مینیو شو نو دې نه لاندې تاسو وګورئ آنلاین ارنینګ مې لیکلی ده هیش په دې لینک کې به ګورئ ملګرو تاسو یو داسې لینک کې چې تاسو نوم ورکړئ دلته لینک واچوئ نو هغې باندې چې څوک کلیک کړي ډایرکټ هلته ځي خو یو داسې ملګرو چې تاسو ته نوم راواوړي بیا هغې کې بل فولډر وي هغې فولډر کې بیا بل فولډر وي نو هغه په دې طریقې سره جوړېږي آنلاین ارنینګ به ولیکئ بیا به د سایټ یو آر ایل کې هیش پرېږدئ صحیح ده بیا به سیکنډ راشئ د همدې لاندې آنلاین ارنینګ ایپ ولیکئ صحیح ده ټایټل نوم به ورکئ خو دې مثال دې فولډر کې ما بل فولډر اچولی دی که غواړئ چې هغې لاندې ډایرکټ لینک راشي نو بیا کولی شئ چې دلته بس د دې په ایډیټ کې به تاسو هیش نه اچوئ هغه لینک په واچوئ چې څوک په آنلاین ارنینګ باندې کلیک کوي داسې ګوري هغې ته به فولډر بل راوړي هماغه چې تاسو کلیک کوئ که بیا غواړئ چې په دې فولډر کې بل فولډر اضافه کړو نو په دلته به دغه ډیش ګورئ په دې کې کمال د ملګرو صحیح ده که څنګه چې تاسو دلته ګورئ ښه په د اول سر کې ورته وګورئ د دې په اول سر کې انډرسکور نشان ده صحیح ده نو دې کې کمال ده دا په یو چې کله اضافه کوي یو فولډر جوړېږي چې کله دې سره دوه اضافه کوي دوه فولډر جوړېږي نو په یو سایټ یو آر ایل کې ګورئ ما هیش اچولی ده بیا وګورئ 5 بیسټ ارنینګ اپ مې لیکلی دلته ما 2 ډیشونه ورکړي ښه چې کله 2 ډیشه ورکړي او هغې کې به لاندې بیا لینک واچوئ نو هغه به داسې راځي اوس لکه څنګه چې دا ده ګوره آنلاین ارنینګ باندې ما کلیک وکړلو ما ته لاندې راواوښتو ارنینګ اپ ارنینګ اپ ته چې راغلم ما ته ګورئ راواوښتل
5 بیسټ ارنینګ اپ واو اپ او د چې کوم گیم دا هونی دا ټول ما په دې ځکه چولې دي کومې طریقې سره هم دې طریقې سره نو دلته ما 2 ډیش ورکړي 2 انډرسکور ورکوي صحیح ده هغه نه بعد تاسو په مغه کې ټایټل نوم ورکوي لینک باچوي بیا به تاسو گیمي ته چې کله 2 انډرسکور ورکړي نو هغه په مغه فولډر کې ټول راځي دا ټول ګوري د 1 2 3 4 5 دا 5 وړه ما په هم دې فولډر کې اچولي اول ګور ټایټل چې کوم د انلاین ارنینګ ده صحیح ده بیا په انلاین ارنینګ اپس می اضافه کړی دلته وګورئ ملګرو ګور انلاین ارنینګ بیا ارنینګ اپس کې دا شی نه راغلي دی ګوري دا ټول لینکونه بیا ما اضافه کړی دي په دې ډول کې لینک نشته دي کې ما هیش اچولای دا بیا دلته دا ټول لینکونه دي چې څنګه کلیک وکړئ نو تاسو وګورئ ګیوي سوشل اپ باندې ما کلیک وکړلو نو دا بس ګیوي سوشل اپ چې کوم پوسټ ما کړی دا غیر لینک ما دې کې اضافه کړی عمل ته وځي صحیح شو نو دای طریقې سره تاسو دلته چې کوم مین مینیو ده په دې طریقې سره اضافه کولای شئ په دې تیمز کې صحیح شو ملګرو نو دغه سي طریقو سره دلته نور چې کوم سیټینګ دي هاست چې کوم هاټ پوسټ ده هاټ پوسټ ګورئ ملګرو دې کې تاسو چې کوم پوسټ غواړئ کومه کټګوري غواړئ تاسو اضافه کولای شئ په کومه طریقې سره کیږي نو د دې خپل چې کوم نوم به ورکړئ ته کټګوري او بیا به ورسره چې کوم سلیش هغه ورکړئ ورته او بیا به چې کوم دغه میگا مینیو ما تاسو ته وښودله هماغه شی ته هم کیږي فیوچر پوسټ کې ملګرو که تاسو اضافه کول غواړئ ما پکې ارنینګ اپ اضافه کړی ده ګورئ د ملګرو ارنینګ اپ کې ما 2 پوسټونه راخلي دوی درته وایي چې دومره سایز کې به ښکاري ګورئ دا فیوچر پوسټ ده د سر نه لاندې وګورئ ملګرو دا ول دې نه لاندې ګورئ ارنینګ اپ دا زما دغه پوسټ ده ګورئ هاټ پوسټ ګورئ ملګرو ټیکنالوژي سلیش هاټ پوسټس هاټ یا ډیش پوسټ به ورکوي صحیح ده نو دې کې چې ټیکنالوژي فولډر اچوئ که هر یو اچوئ یا به دلته راځي دلته دا شول ملګرو په خوا کې ورسره وګورئ سایډ بار رایټ ا کې ګورئ دې کې ما کټګوري اچولی دې کې تاسو هر څه اضافه کولی شئ څنګه اضافه کولی شئ دغه ایډ ګیجټ ګورئ دې باندې به کلیک وکړئ دې کې موږ کوم شی ایډ کولی شو ایډسنس ده فیوچر پوسټ ده بلاګ سرچ ده ایچ ټي ایم ایل کوډ ده که تاسو چېرته کوم ایچ ټي ایم ایل کوډ پکې اضافه کوئ پروفایل بلاګ پیج هیډر د هر څه دلته چې تاسو غواړئ په دې کې اضافه کولی شئ ما پکې صرف کټګوري اضافه کړې ده لکه څنګه چې دلته کټګوري ده ګورئ یو دانه ما پکې اضافه کړې ده کټګوري دا ما دلته یو اضافه کړی بیا سوشل ویج کې وګورئ سوشل کې بیا شی نه ملګرو سوشل دا ده ګورئ فالو اس کې ګورئ فیسبوک یوټیوب انسټاګرام او ټویټر ما په دې کې اضافه کړی فالو اس ګورئ دا به ایډیټ کړئ چې کله مو ایډیټ باندې کلیک وکړو همغه طریقې سره چې څنګه تاسو ته ما پاس منیو کې خو د فیسبوک یوټیوب او لینکونه د هر څه بدلته اضافه کړئ نو دا به تاسو په دې کې راځي دې طریقې سره به ښکاري صحیح ده دا په دې شمول ګورو مین پوسټ ګورئ مین پوسټ کې چې کله تاسو ایډیټ وکړئ مین پوسټ کې تاسو ته وایي که چېرته ستاسو پروفایل ښکاره شي پوسټ سره غواړئ یا نه غواړئ څومره پوسټونه غواړئ تاریخ ټایم اینډ ډیټ غواړئ ګوره زه ورته وایم چې زما په مینیو کې 8 پوسټونه باید راشي دلته ما ورته نمبر اف پوسټ ګورئ 8 لیکلی ده دغه پوسټونه ګورئ دا پوسټونه ملګرو ریسنټ پوسټ کې ګورئ دا پوسټونه چې هر څو غواړئ دلته ورته ولیکئ بل ګورئ ریډ مور صحیح ده چې کله نور څو کلیک کوئ نو ما ورته ویلي شو ډیټ هیډر دا خو نه ښیي ملګرو شو اوتر ګورئ شو اوتر باندې کلیک وکړئ ستاسو پروفایل به پوسټ لاندې ښکاري ګورئ ستاسو نوم چې چا دا پوسټ کړی وي د هغه نوم به ښکاري ما پې هایډ کړی ده باید ښکاره نه شي شو پبلش ټایم یعنې په کوم وخت باندې دا پوسټ پبلش شوی ده دلته وګورئ مارچ 11 2022 صحیح شو دا به بیا نه ښکاري که آن آفې کوئ دلته کېږي دلته ګورئ کمنټس تاسو څومره الاوډ کوئ لیبل شو لیبل دا مستعین کوي او دا شیر بټن دلته به ټګز لیکل شوی وي دې ته به نوم چینج کوي شیر به یې کوي نو شیر چې کله څوک پوسټ ګوري هغې لاندې ستاسو پوسټ شیر کولی شي په فیسبوک ټویټر او دې ځایونو کې صحیح شو شیر بټن به شو شیر بټن به انیبل کوي آن به یې وساتئ صحیح شو دا په دې شو او دلته ګورئ موسټ پاپولر پوسټ د سایډ بار بی دې کې ما موسټ پاپولر پوسټ کړی هغه کوم یو دا ګورئ موسټ پاپولر پوسټ 3 پوسټونه به موسټ پاپولر ښیي درته په دې ځای کې کولی شئ همدلته ایډیټ کړئ بیا فیوچر پوسټ 2 ده په دې کې ما میک منی آنلاین انډرایډ ټریک او کرپټو کرنسي دا اضافه کړي دي که څنګه چې تاسو دلته ګورئ دا ګورئ دا او دا 3 دانې دا به دلته راځي په کومې طریقې سره اضافه کېږي نو همغې طریقې سره اضافه کېږي ملګرو چې څنګه تاسو ته ما وویلې صحیح ده ښه ملګرو دلته ګورئ ایډ ګیجټ ګورئ فیوچر پوسټ 2 دې باندې کلیک وکړئ دلته تاسو نور ایډیټ کولی شئ دلته تاسو پکې بل شی اضافه کوئ ما پکې میک منی انډرایډ ټریک او کرپټو کرنسي لکه څنګه چې تاسو په دې کې ګورئ دا مې اضافه کړي دي دلته وګورئ ورته دا 3 انډرایډ ټریک کرپټو کرنسي او چې کوم نور دي دلته دا ما اضافه کړي دي ګورئ انډرایډ ټریکس میک منی آنلاین دا څنګه اضافه کېږي دلته به تاسو د ایډیټ باندې کلیک وکړئ دلته وګورئ
3 میک منی ان ګورې اول ورته ویل کې 3 واړې څومره پوسټونه تاسو ښکاره کوي په دې ځای کې یعنې تاسو مال ته زما پوسټونه تاسو ولیدل چې 3 دانې ښکاره کېدل صحیح ده نو تاسو چې هر څومره غواړئ هغومره پوسټونه تاسو هلته ښودلی شئ دې ځای کې ما 3 پوسټونه ورکړي ګورې دا مې ورته لاین ته تاو کړو ګوره 3 بیا سلیش میک منی آنلاین دا به د میک منی آنلاین چې کوم ده دا زما د کټګرۍ نوم ده ښه کټګرۍ ګورې دا ده د دې کټګرۍ نوم د میک منی آنلاین دا ګوري دا مې پکې اضافه کړی ده نو دلته به ولیکئ 3 میک منی آنلاین ګرایډ ډیش سمال څنګه چې تاسو دلته ګورئ په همدې طریقې سره تاسو هم کولی شئ چې پکې اضافه یې کوئ صحیح شو نو ستاسو پوسټونه به هلته همغسې ښکاري بیا انډرایډ ټریک کې وګورئ دا ایډیټ کوئ چې کله نو دې کې به هم تاسو سمال ګرایډ هغه او دې کې به کوم بلې طریقې سره راغلی وي لکه څنګه چې هغې کې په یو پوسټ ښکاري انډرایډ ټریک کې نو دلته تاسو هم کولی شئ چې په همدې طریقې سره یو پوسټ ښکاره کوئ ایډیټ کې ګورئ 3 انډرایډ ټریک کول لیفټ صحیح ده کول ډیش لیفټ نو په همدې طریقې سره به ستاسو پوسټونه هم هلته داسې ښکاري چې تاسو دلته په دې ځای کې داسې ولیکئ یا ټایټل به ورته چې هر څه ورکوئ ورې کوئ ستاسو پوسټونه به هلته بیا 3 پوسټونه به په همغې طریقې سره ښکاري لکه څنګه چې دلته ویب سایټ کې زما ښکاري دا وګورئ داسې دا خو دې ځای باندې شو دا د ستاسو فیچر پوسټ لاندې وګورئ سلیکشن لیفټ او سلیکشن سنټر سلیکشن رایټ په دې کې تاسو وګورئ موسټ ریسنټ پوسټ ما اضافه کړی دا 3 کم ځایونه دي دا 3 دا دي ملګرو دلته لاندې وګورئ موسټ ریسنټ موسټ رندم پوسټ او موسټ پاپولر پوسټ دې کې 2 پوسټونه ښکاري نو دا تاسو هر څه په دې ځای کې اضافه کولی شئ ایډیټ کې څنګه اضافه کیږي اسانه ګورئ 2 recent post dash list صحیح ده همدې طریقې سره تاسې 2 random post dash list نو یو که 3 غواړئ که 4 غواړئ چې هر څومره غواړئ چې تاسو دلته ښکاره شي ګورئ دې کې 2 random post dash list نو همدې طریقې سره تاسو چې هر څومره پوسټونه غواړئ په دې ځای کې ښودلی شئ دلته ګورئ زما پوسټونه 2 معلومیږي هلته ورته ما 2 لیکلي دي که 3 ولیکئ 3 به ښکارېږي صحیح شو دا شروع مینیو فوټر ویجټ ګورئ مینیو فوټر ویجټ کوم ده هغه دا ده ملګرو تاسو وګورئ هوم کانټیکټ اس اباوټ اس نو څنګه چې ما پاس ټاپ نیویګیشن کې هیټ کړي هغه دلته ما فوټر کې هم هیټ کړي دې ته فوټر ویلی کېږي دا لاندې چې کوم اینډ وي د ویب سایټ دا فوټر وي او په سر چې کوم دغه ټاپ نیویګیشن ده نو ټول ایډیټ په دې ځای کې کېږي همغه طریقې سره خپل هوم صفحې لینک په کوم لینک تاسو غواړئ هغه به ولیکئ ټایټل به ولیکئ ما همغه ټول لینکونه دلته هم اضافه کړي دي نو تاسو هم کولی شئ په همدې طریقې سره فوټر کې هم دا لینکونه اضافه کوي څنګه چې دلته په ویب سایټ کې لاندې فوټر کې راشي نو دغه مکمل طریقه و د لی آوټ د تیمز لی آوټ سیټینګ زر مې درته وښودل په دې هیله چې به طریقې پوه شي تاسو هم کولی شئ همدې طریقې سره ایډیټ کړئ انشاءالله نیکسټ ویډیو کې درته ښیم چې کوم ویب سایټ سیټینګ دي په دې اړه باندې ویډیو جوړو چې مهم دا دي سیټینګ ګورئ سیټینګ په کومې کې طریقې سره موږ د بلاګر چې کوم سایټ وي په دې کې چې کوم سیټینګ دي نو په هغې اړه باندې زه نیکسټ ویډیو جوړوم ټایټل څنګه ورکړو باید څومره لینت ولري څومره حروف ورکړو څومره ورډزونه پکې راشي لینګویج او چې څومره سیټینګ دي په دې کې دا ټول تاسو ته ښیم په نیکسټ ویډیو کې چې دا ډېر مهم دي صحیح ده دې کې روبوټکس دي هغه ډېر مهم دي سیټینګ کې زیات دي خو ټول درته ښیم تاسو وګورئ میټا ټک ډسکرپشن ده همدې طریقې سره کسټم روبوټ TXT ده دا څنګه جوړ کړو په کومې طریقې سره خو څومره سیټینګ چې دي ټولو په اړه به نیکسټ ویډیو جوړوم په دې هیله چې دا ویډیو خوښ شوي لایک کول مه هېروئ حتما لایک کړئ او چینل ته سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هر نوی اپډیټ ویډیو تاسو ته په وخت ورسیږي او ویې ګورئ تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ خدای پامان